او داغی پرگونو کے مبارک محبت پروتو. مشہور منافق دے عبداللہ دزوینو میں عبداللہ دے زوی سوچا مسلمان دے او پلارے دا منافقانو سردار دے. پلارے دومره غټ منافقو چې یو ځل نه څو ځله د دې عبدالله ابن ابی منافق نفاق ښکاره شوی دی او حضور پاک ته ډېر انتهایی نقصانات رسولی دي، لږ نه ډېر نقصانات. په یو موقع کې او جهادونو لبم ته شرکت بیکاو باقاعده یو سفر کې دی د پیغمبر علیہ السلام سره ملګری و. په هغه سفر کې د یو مهاجر او د یو انصاري په منځ کې جګړه جوړه شوه او هغه مهاجر لګی شو او هغه انصاري یو سپېړه و. د اوښې په اوبه کولو باندې جګړه جوړه وه. انصاري چغې کړې خلکو ته یا الانصار، اے انصارو راشئ زما مدد ما مدد وکئ. چې نبی علیہ السلام دا اوازونه واورېدل نو په هغې خفه شو. ما بالو دعوه الجاهلیه، وی دا خو د جاهلیت د زمانې چغې دي. اسلام خو د مهاجر او د انصارو او د مکې او د مدینې د خلکو په منځ کې فرق ختم کړی. قومیت خو صرف د پیژنګلو د پاره دی. اللہ قرآن حکیم کے فرمائی ما تاسو پیدا کرے بیا مدل نسبون و قبیلے جوڑے کرے جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. دی دا پارا فلان کے قبیلے و دا فلان کی قوم دا صرف دا پیجنگلو دا پارا دا. دا یوسف زیدے و دا محمد زیدے او دا پختون دے و پنجابی دے و سندے دے دا صرف و صرف دا پیجنگلو دا پارا دی چی مونگ پیو بل پیجنو. سو کہہ لکا دا یوسف زیم، سو کہہ لکا دا محمد زی پٹانیم، سو کہہ لکا دا مومن دی جنسے والیم، تا سو کہہ لکا او دا فلان کی قوم والیم. صرف پیجن گلو دا پارا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دا خدای پنیز غورا آغا دی چی پریزگار دے. نو چیوی قومونو تا آواز کوئی دا غلط اوکلا که مهاجر دے و کانسواری دی دا قرون دی. انما المؤمنون اخوتون یو شے دی. تعاونوا علی البر والتقوى، فنیکے کے و پریزگارے کی یو بل سر امداد اوکے. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، او پا گناہ و پا ظلم کے با یو بل سر امداد نکوے. دا یو قوم سڑے با دا خپل قومی سرا پا گناہ و پا ظلم کی مدد نکئی، او پا نیکے کے با دا بل قوم و دا دی قوم سڑیم یو بل سر مدد کئی. اسم گوری زمون پا دے عرف کے دا شیشتا دا میں قومی دے پا ادرے گا موسر، دا میں دا خاندان سڑے دے پا گناہ کے وسر ادرے گا. دا گناہ دا منت دا جاہلیت چغی دی. بلکہ نبی علیہ السلام بھی دا بدبوی خبر دا دا قوم قومی بل قومی بلل دا خپل امداد دا پارا دا بدبوی خبر دا بیا مکوے. عبداللہ ابن ابی چی خبر شو چی مہاجر انصاری وحل دے نو تپوسو کو ویدا سے چلو شو ویدا مہاجر لگی شو انصاری ہو ویدا سے شوی دی بیو بدخم قوم تکن انصارو تیوی ما در تنوی چی دی مہاجر عزت مور کوے ما تاسو تموی چی دیل مزان سر مدی رکوے دا بارنم خلق راوستل اس بمونگ وحی اور دیر سپک لفظ استعمال کر دیر سپک وی تاسو پا دی مہاجر روڑے خوڑے تاسو والا زین ورکلل تاسو سار بکلل اس پا مونگ پاس را لگی شو او اکزا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل کہ دا خبری اکرے نو خلقی مرگری شو کہ دا خواقعی دا بہر خلق دی مہاجرین او مونگ باندے زورور شو مونگ وحی نو دوی که مدینی تلالم دا باسو دا مهاجرو دا خطم قوم انتا
د خو راشه دا خلک به زما ملګري شي او دا صحابه د مکې خلک مهاجرین به لرې به کو بس د پیغمبر علیه السلام د ملګري به لرې به کو بس او مونږ ته بیا مدینه خالی پاتې شي مشري به بیا زما لاس ته راشي موقع مونږ ته وی مونږ عزتمن یو دا ذلیله خلک دی عیاذا بالله که مدینې ته لاړو دا به وباسو چې دا خبره واورېده وکړه د خولې نه نو صحابه خو صحابه دي هغې پوه شو چې اوخو دا خو زمونږ د دې خبرو نه دې منافق ناجیزه فایده واخیسته یو صحابي وی زه رالم نبي علیه السلام ته میله وی د ماما په واسطه چې د الله رسوله دغسې چلو شو عبدالله ابن ابی خو دا خبره کړې ده وی ښه دې راوغوښته وی تا دا خبره کړې ده ده وی نه ما خو داسې نه دي ویل منافق دی کنه نه ما ته خو دا خبره رسېدلې ده چې تا داسې ویلي دي وی زه قسم درته خورم که ما دا ویلي نو صحابي وی چې پیغمبر علیه السلام ما ته وی ګوره هسې پسې په خلکو الزام لګې هغه دا خبره نه ده کړې او ته وی کړې ده هسې پسې په خلکو الزام لګې وی زه ډېر غمجن شوم وی دومره غمجن شوم چې کور کېناستم چې خدایا د پیغمبر علیه السلام په علم کې ما ته دروغجن ثابت شوم وی به چې دې دروغجن دی دا څه وشو وی دې کې راته چا دروازه وواله چې نبي علیه السلام دې غواړي وی چې ورغلم وی حضور پاک ما ته وفرمایل چې خدای ستا تصدیق وکړو قرآن خدای نازل کړ ستا خدای تصدیق او د عبدالله ابن ابی منافق خدای تکذیب وکړو اللہ قرآن شریف کے حکم نازل کا آیتونه نازل کل چې دوم دا خبره کړې ده چې که موږ مدینې ته لاړو نو موږ عزتمن خلک یو او دا مهاجر بې عزت او ذلیله خلک دی دا به موږ وباسو چې مدینې ته نبي علیه السلام راغی منافق نفاق ښکاره شو حضور پاک ته چې مدینې ته څنګه نبي علیه السلام راغی نو د ده زوی چې دا کوم سوچه مسلمان دی عبدالله دی راغی وی د الله رسوله زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی دی د عبدالله ابن ابی وی نه ما خو داسې نه دی ویل وی ښه دې له راغلی ما که تا د هغه د مرګ اعلان کړي نو ما ته ووایه چې زه اوس لاړ شم او د پلار نه سر پرې کم او ستا خپو کې وغورځوم ما ته ووایه په بل چی مه وجنه په مې مړ که ګوره مینه دې ته وایي محبت دې ته وایي دا بل شی بس که تا ما د پلار د مرګ اعلان کړي نو په بل چی مه وجنه ما ته ووایه چې زه دله سر اوس راوړم په د خپو کې درته کېدم وی نه ما ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی کړی حضور پاک به د منافقانو سره ډېره ګزاره کوله وی سبا به خلک وایي چې خپل ملګري وجني سره د هغې دا پلار یې را روان و دا زوی یې ورغی او چې څنګه ورغی نو پلار یې د اوښې نه راکوز کوي راکوز شه او چې راکوز یې که د دې ګریوان نه ونیو دغسې پلار ورته وی بچی عبدالله دا څه کوې ته زما زوی نه عبدالله وی یما او د دې پلار او زوی او بل سره ډېره مینه وه د بعد پلار او زوی په منځ کې محبت ډېرې هغه زما د مینې بچی نه وی بابا یم که نه نو ما د ګریوان نه نیسې وی بابا خوښ مې پلار مې خو د پیغمبر مبارک نه راته ګران نه ګوره تا د حضور پاک په شان کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی او ځان ته دی عزتمن ویلی دی قسم په خدای که دی پرېږدم په دې توره د سر وام ځان ته به ذلیله وی او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وی شبه او که نه وی وجنم دی نو دا پلار یې وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام عزتمن دی وی بیا ووایه وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام عزتمن دی وی بیا ووایه وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او نبی علیه السلام عزتمن دی وی زه په مخه دی ښه مینه دې ته بیا د حضور پاک په شان کې خپل پلار هم نه پیژني بیا د نبی علیه السلام په شان کې خپل بچی هم نه پیژني دې ته مینه وایي
مونږ نن د خپل بال بچ د مور او پلار د مال او دولت لپاره نه بیا پیغمبر پیژنو، نه خدای پیژنو، نه جماعت پیژنو، نه دین پیژنو، نه اسلام پیژنو. دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ مینه ده. محبت دې ته وایي کوم چې د صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ده. دې ته محبت وایي. یو صحابي راغی، انجام یې څه دی؟ اوس انجام یې واوره. یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام نه تپوس کوي د الله رسوله متى الساعه، قیامت به کله؟ قیامت به کله؟ حضور پاک مبارک او فرمایل ما اعددت لها، قیامت له تیاری دې څه کړی دی؟ قیامت نه پس لوی غم دی، حساب کتاب دی او جنت او دوزخ دی. ما اعددت لها، تیاری دی ولا څه کړی دی؟ او ورته څه وایي؟ وی ما اعددت لها من کثیر صلاة وصیام وصدقة. دا الله رسوله ډېرې روجې مې نه دي نیولې، نفلي ښه فرضي به نیولې، نفلي روجې مې ډېرې نه دي نیولې، نه مې نفلي خیراتونه کړي دي ډېر، او نه مې نفلي منځونه ډېر کړي دي. هلو چې ډېر نفلونه دې نه دي کړي، ډېرې نفلي روجې دې نه دي نیولې، او ډېر خیراتونه دې نه دي کړي، نو بیا د قیامت تپوس ولې کې؟ صحابي څه وایي؟ وی الا انی احب الله ورسوله، یو شی دی چې زما په زړه کې د الله او د رسول مینه پرته ده. زړه کې مې د الله او د رسول مینه پرته ده، نور څه نشته. حضور پاک او فرمایل المرء مع من احب، د سړي چې چا سره مینې قیامت په ورځ کې به هغه سره ملګری وي. مینه د الله او د رسول سره ده، قیامت کې به سره ملګری. او یو بل صحابي راغی حضور پاک ته عرض کوي، وی دا الله رسوله جنت کې خو به ډېرې درجې وي که نه؟ وی یو غټې غټې مرتبې پکې شته. وی یو وی معلومیږي چې ستا خو به ډېره اوچته مرتبه وي، زمونږ به لاندې مرتبې وي. ته به اوچت جنت کې، مونږ به ښکته جنت کې یو، ستا مرتبه به اوچته وي، زمونږ به لاندې. وی په هغه جنت څه کوو چې تا سره پکې ملاقات نه کېږي؟ مونږ له خو دنیا ښه ده، تا خو پکې وینو، سار ماښام دې وینو، در پسې منځونه کوو. نو جنت کې څه به وکړو په هغه جنت چې په کوم جنت کې زمونږ ستا سره ملاقات نی، ته په لوړه مرتبه کې، مونږ په لاندې کې یو، یو بل نه جدا یو. حضور پاک دته هم فرمایي المرء مع من احب، چې چا سره د چا مینه جنت کې به هغه سره ملګری وي. مرتبې به اوچتې، خو ملاقاتونه به یو بل سره کېږي او ملګرتیا به د یو بل سره وي. نو د حضور پاک سره مینه او محبت کول د ایمان نه خم شوه، او د حضور پاک سره مینه او محبت کول د پیغمبر علیه السلام د نزدېکت د جنت نه خم شوه، چې جنت کې به ورسره نږدې. دغه رنګې په دنیا کې د چا سره مینه ده، که یو ګنده سړي سره دې مینه ده، نو قیامت کې به هغه ګنده سره ملګری. او که د یو عالم سره دې مینه ده، د یو نیک انسان سره دې مینه ده، د خدای د یو نږدې انسان سره دې مینه ده، نو قیامت کې به هغه سره ملګری وي. فاسق فاجر سره دې مینه ده، نو قیامت کې به هغه سره ملګری. زما وروڼو، زمونږ محبت او زمونږ مینه دا به د ښکلي پیغمبر مبارک سره وي. ولې به یو خو زمونږ د ایمان د هغه د برکت دی، زمونږ د مسلمانی د هغه د برکت نه را، زمونږ د اعمال د هغه د برکت نه دی. مونږ لکه خدای د صراط مستقیم او نیغه لار او هدایت را کړی دی، قسم په خدای د هغې د هغې د برکت دی. او دویم دا دی چې جنت کې به غواړو دا چې ورسره مینه وکړو چې خدای مو سره په جنت کې ملګري کړي، او د قیامت په هغه لویه ورځ شپارس وکړي، او د هغې مبارک د لاس د حوض کوثر وبوسو. صحابه خو ډېر لوی خلک وو، د هغې خو وده محبت، تابعینو کې څومره مینه وه. او د یو صحابي واقع درته وایم، بیا درته هغې له راځم. عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه دا یو جلیل القدر صحابي دی. روم ته یو جهاد لتلی د حضرت عمر فاروق په زمانه کې. د روم یو لوی بادشاه هرقل نوم و، هغه سره جنګ وکړو، د هرقل 300 کسان د مسلمانانو گرفتار کړل.
په دې 300 کې یو د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه دا صحابي، نورم صحابه پکې وو چې گرفتار یې کړل د روم د بادشاه هرقل. دا صحابي ځان ته مخامخ کړی، پکې مشر و عبدالله ابن حذافه. وی لکه داسې وکړه عیسایي شه زمونږ دین ته راواوړه، پرېږدم دی. وی داسې چېرته کې ما ته خدای ایمان را نصیب کړی دی، زه به هغه ایمان پرېږدم او زه به عیسایي کېږم. بیا ورته څه وایي؟ وی ښه بل چل وکړه. وی ته به په دې یارېږې چې خلک به سبا پیغور درکوي چې اسلام دې پرېښو، نو پیغور دله ختمو، زه لور دله په نکاح درکوم. زما لور تا ته پته را زما د روم هغه وخت کې بادشاه داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاه لور درکوم او د یوې علاقې گورنر به دې جوړ کړم، نو پیغور به دې ختمي. که څوک تا ته وایي عیسایي شوې، وایي وروره ما له هرقل غوندې بادشاه لور راکړه او د یوې علاقې گورنر یې جوړ کړم، بیا څوک پیغور به درته نه وایي. او ته څه وایي؟ وایي دا خدای یو لور ده که نه چې په ګڼ شمېر لونه راکې، او دا خو گورنري ده چې دا ټول روم را پسې لیکې. خو قسم دی چې کوم ایمان ما له خدای په زړه کې اچولی چې هغه پرېږده. وی ښه زه ګورم چې اوس یې پرېږدې که نه پرېږدې. نو اډر یې وکړه، وی دا چې څومره مسلمانان دي دا ټول یو جیل کې بند کې، او ډوډۍ هم پې بنده کې، خوراک هم پې بند کې، اوبه هم پې بنده کې. نو خوراک یې پې بند که د څو ورځو اوبې پې بندې کړې. داسې حد ته ورسېدل چې د دې غریبانانو خېټو به دړ کو، او قریب و چې د سترګو نظر یې د لوږې د وجې نه تللی وې. نو چې څنګه یې راوویستل، نو هرقل ته یې پیش کړل. نو ده وله د خنزیر غوښه پخ کړې وه او شراب یې ورته په کاسو کې اچولي وو. وی ها وی دا د خنزیر غوښه ده، دا وخورئ چې لږ هم پې ختمه شي، او دا شراب دي دا اوس کې. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ملګرو ته اعلان وکړ، وی پام کوئ چې دې غوښې له ګوتې ونسئ، او پام کوئ چې دې شرابو نه ګوټو نه کې. ملګري ورته وایي چې صاحب دا خو دې وخت کې مونږ له دا خوراک جایز دی چې یو سړی د لوږې مري بلکل بل څه نه موني، او دې د خنزیر غوښه وموني، نو خیر دی دی خوړی شي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي. او که یو سړی د تندې مري او به بلکل نه او شراب پراتی، نو دومره اندازه د دې اوس کې چې هغه تندې پې ختمه شي، زیات به نس کې، دا وله جیز دی. او د خنزیر غوښه به هم دومره وخوري چې هغه لوږې پې ختمه شي، د مرګه پې بچ شي، زیاته به نه. قرآن وایي. عبدالله ابن حذافه ورته څه وایي؟ وی دا خبره ټیک ده چې دې وخت کې د خنزیر دا غوښه خوړل مونږ له جیز دی بقدر ضرورت، او دا شراب څکل مونږ له جیز دی بقدر ضرورت، لیکن د یو کافر دشمن له پې خوشحالېږي، نو د یو کافر دشمن له نه خوشحاله. پام کوئ ګوتې یې ونسئ. وی ښه ده زه ګورم اوس چې تاسو د ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی. نو اډر یې وکړه، وی تیل راوړی او ګرم کې یو لوی ډرم لکه زمونږ په دې وطن کې چې دا خلک پکې دا ګوړه دا دغه کوي، یاره دې نه بل ډرم دی یې راوړو، اور یې ورپسې بل کړو، تیل یې ډک کړ، او چې ښه په خوټ کېدو شو که نه، ښه په خوټ کېدو، نو یو ملګری وله راونیسئ، خپې لاس وله وتړی او دې تیلو ته یې ورغورځوئ. زه ګورم چې اوس دوی ایمان پرېږدي که نه پرېږدي. نو یو ملګری وله راونیوه، جامې یې ترې وویستې او لاس و خپې یې وله وتړل، او تیلو هغه خوټ کېدل چې اور بلیږي او خوټ کېږي، هغه تیلو ته یې داسې ورویشت. دومره ګرم و تیل چې دغه صحابي ورغورځېدو سره غوښه وډوکې د یو بل نه بیا جدا و. دومره ګرم و چې وی قدر یې هغې خوار ونه کړ، یو ساعت سره ختم شو. وی اوس دی عبدالله ابن حذافه له لاس وخت پې وتړی،
نو چې دله لاس او خپل تړل او ورغورځاو یې نو دې په جړا شو. نو هرقل ورته وی ظالم نیکبخته مرګره دې مړه باندې مړ کړ او ځان مړه باندې وجن. ما ته پته و ما درته وی چې نشي ټینګېدې مرګ ته ټینګېدې نشي او عیسائی شه نو تام پرېږدم او دا ملګري دې پرېږدم لورم در کوم بادشاهي هم در کوم گورنري. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي چې زه خو د مرګ نه یېرېږم. وی دا ودې جړل ولې؟ وی کمقله په مرګ مې نه دي جړلی جړا مې په دې وکړه چې وجود مې ډېر ټک ټپ شوی دی ډېرو لږو تندو والی یم ډېر زیات مې دا وجود ټپ دی ارمان چې وجود مې ښه سرب وي او زما په دې وجود کې دومره ساګانې وي دومره روحونه لکه زما په وجود چې ویښته دي او ښه مضبوط درون وجود مې وي او هر یو روح مې د پیغمبر مبارک په عشق کې په دغه طریقه قربان کړی و چې د ما دې ملګري قربان کړ. د دې جواب اوس به مې وروغورځه یو منټ کې به لوخړه شم ختم به شم. داسې قرباني ده چې داسې قرباني مې ورکړې وې چې ښه غټ وجود مې وي او ښه تلقېدلی وې او بیا جمدې کېدې او بیا دې ورغورځولې او بیا جمدې کېدې او بیا دې ورغورځولې د ویښتو برابر مرګونه مې سکلې وې په دغه تیلو کې او ځان مې قربان کړی وې. هرقل ملګرو ته وایي یاره د محمد ملګري صلی الله علیه وسلم بل شان ملګري داسې محبت ما په چا کې نه دی لیدی لکه په دې خلکو کې لیدی. وایي ښه ده یو بس پرېږدم دې ځه اوسه هسې دې پرېږدم خو په یو شرط چې زما را تندې به ښکلی زما دې تندي له بخدا به ښکلی. عبدالله ابن حذافه ورته وایي ما به یوازې پرېږدې که دا ملګري به م را سره پرېږدې. وایي نه دا ملګري دې م پرېږدم در سره. زه وایي د دې ملګرو د خاطره به دا شرط قبول کړم. نو تندې یې وله ښکل کړه نو دا صحابه پرېښودل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته ولګېده د مدینې نه بار یې وله ښه مضبوط استقبال وکړ او د مدینې خلکو ته یې ویې وځئ د مدینې نه بار لارو کوڅو کې ودرېږئ. نن عبدالله ابن حذافه را روان دی د هغه به استقبال کو او د ملګرو د خاطرې د عیسائی کافر تندې ښکل کړی دی ټول به وله تندې ښکلوی نن بله د تندې ښکلوی. زما وروڼو محبت دې ته وایي حب الرسول من الایمان. امام بخاری وایي پیغمبر مینه د ایمان نښه ده. په دې صحابو عمل کړی دی او صحابو نه پس تابعینو په عمل کړی دی. یو صحابي راغی داسې وخت کې راورسېد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن شوی و. نو قرآن شریف کې یو آیات ته جلالین مولا لیکلی دی د دې لاندې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. مسلمانانو ته الله وایي که څوک ظلم وکړي په خپل ځان او ګناه وکړي او بیا راشي الله نه معافي وغواړي چې خدایا ما ګناه کړې ده ما معاف کې او واستغفر لهم الرسول او نبی علیہ السلام ولې د الله په دربار کې بخښنه وغواړي چې الله وی بخښنو خدای به وبخي. نو صحابهونه چې به غلطي وشوه توبه به ویسته او پیغمبر علیه السلام ته به کېناستل په دې ایت به عمل کو د الله رسول مونږ له بخښنه وغواړه هغه به له بخښنه وغوښته. دا صحابي چې راغی حضور پاک دفن شوی نو د روضې مبارکې خوا کې څملاس او خاورې به راغشتې په سر به اچوي. اوس به وایي مونږ چا له ګناه چې وکړو نو مونږ به چا له ځو چې مونږ له بخښنه وغواړو. الله خو وایي چې پیغمبر وله بخښنه وغواړي خدای به یې معاف کړي. اوس به مونږ چا له راځو ورته به وایو چې الله رسوله مونږ له بخښنه وغواړه. جلالین مولا محشي لیکي د قبر د نبي علیه السلام نه ورته آواز وشو غفر الله لک غفر الله لک خدای دې وبخه خدای دې وبخه. علماء کرام لیکي چې کله د حضور پاک روضې مبارکې ته سړی ور مخامخ شي او هلته پې سلام اچوي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مخامخ هدایت ته ورسره ووایي د الله نه دې معافي وغواړي چې یا الله
زه ستا په دربار کې د ګناهونو نه معافي غواړم خدای ما معاف کا بخونکی څوک دی الله دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سفارشي جوړ کی ولو انهم دادی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک چې د خلکو په چا ځان زیاتې کړي دي ګناه کړي او تعالی راشي ای پیغمبره واستغفر الله د خدای نه بخنه غواړي واستغفرهم الرسول او نبی علیہ السلام ولا بخنه غواړي لوجد الله توابا رحیما خدای با په د رحم کی توبه به مولا قبول کړي دا خو د صحابه زندگی و تابعین لراشه تبع تابعین ائمه او حضرات لراشه چې د هغې په زړه کې څومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت او د هغې سلم درته ښیم حضرت امام مالک رحمت الله علیه ټوله زندگی د حضور پاک په کلي کې تیره کړې ده دومره مینه د حضور پاک د کلي سره چې دی به په مدینه منوره کې په سورلی نه ګرځېد پیاده به ګرځېده چا ورته وی په سورلی ولې نه ګرځې وی کومه خاوره کې چې لاندې حضور پاک پروت دی نو امام مالک بالته په سورلی ګرځي د خپو د ګرځېدو نه مخلص نشته بې د دې نه ګزاره نشته چې پکې وګرځم ګنې زه به زما زړه نه غواړي چې په کومه خاوره کې د دواړو جهانو د مبارک سردار جوسه مبارکه پرته ده او د هغې خاورې د پاسه وګرځم نو د خپو ګرځېدو نه مې ګزاره نه کېږي خو په سورلی به نه ګرځم دا د هغه مینه وه او محبت د حضور پاک د احادیثو سره څومره و احادیث د پیغمبر علیه السلام خبرې دي د پیغمبر د خبرو سره څونه مینه وه یو ویندې ساتلې وه ویندې ته یې وی چې څوک راشي او د عامې مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه چې زه روزم او جواب ورکوم او که څوک راځي او د حضور پاک د احادیثو تپوس کوي نو دلته کښېنوه نو چې څوک به راغلل د مسلې تپوس کوم د فقې نو زر به نو امام مالک به راووت جواب به یې ورکړ سړی به لا او چې چوې به چې زه د حدیثو تپوس ته راغلی پې کښېنه نو چې داسې یو ګڼه به جوړه شوه نو امام مالک به لاړ او وینځې به ورته صاحب یو ګڼه جوړه شوه نو دې به لاړ غسل به یې وکړ نو ښایسته ښکلې جامې به یې واچوه پټکې به یې ووه او خوشبویي به استعمال کړه نو رو به وت نو درس حدیث به یې شروع کړ نو چا ورته وی صاحب وی چې څوک د عامې مسلې تپوس ته نه کوي نو زر وله روځي او چې څوک د حدیثو طلب له راځي نو د هر وخت لامبې او جامې نوې یا انځلې پاکې اچې او خوشبویي پورې کې او پټکې تړې دا ولې وی چې د خپل محبوب پیغمبر د احادیثو درس لازم او ما غسل نی کړی او ما خشته جامې نه اچولې او ما پټکي نه تړلې او خوشبویي مې نه پورې کړې نو ماله د حضور پاک د احادیثو د لولولو نه حیا راځي دا کم از کم د پیغمبر خبرې ښیم یو ځل درس حدیث کې ناست دی د بره نه یو لړم را پرېوت په دې شی ولګېد لړم یې په دې شا کې خو به د کجورو چتونه لړمانان به پکې و سفر غوندې شکل به کجورو څانګې به وې لړم پرېوت مرګري پې پیشو چې دا رنګ یې بدلېږي را بدلېږي رنګ بدلېږي را بدلېږي او دې لګیا دی هغه حدیثو درس کوي چې هغه حدیث یې خلاص که کله نو یو شاګرد ته دلته راشه د ما د املا وګوره په دې بلا کې مې څه دي نو چې کمیس یې اوچت کړ نو یو زیړ لړم پې ناست و او 14 ټکه یې ورکړي 14 ټکه شاګردانو زر هغه لړم راوغورځاو او مړی یې کړ وی صاحب مونږ خو در باندې وختي پیشو چې ستا رنګ زیړ شو نو مونږ یې څه چل دی هر څه چل چې دی خو څه چل دی نو تا وختي مونږ ته ولې نه وی فوري به م وجلې نو دونه به یې د لملا نه به پړسول املی پړسې شروع کړی و ما له حیا راتله چې مې په منځ کې پرېښوده او تا ته مې وی راشه د ما د ملا نه لړم مړ کړه دومره محبت دومره مینه او یو ځل د حضور پاک مبارک درس ته ناستو حدیثو ته د درس په دوران کې یو سړی راغی
راتلو سره دې سړي د خلکو په اوږو قدمونه راواغېشتل خو مخکې راغی. حالانکه د دین مسله دا ده چې که مخکې ځای وي نو بیا یو سړی راتلی شي مخکې، او که مخکې ځای نه نو بیا بس خلک شاته به کښېني. دا سړی راغی او د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېشتل او امام مالک دلته مخې له راغی، دته وی راپاس پیسو درس یې پې بند درس بند که جي بند یې وی راپاسه ورپاسې وی را تر غاړو ځه ور تر غاړه وه وی صاحب اجازت راکړه په دې تن یو غریب ما د حضور پاک د احادیثو درس بند کړ. دویم د دې خلکو په دې اوږو د قدمونه واغېدل دلته راغلی، دا دې هم ګناه وګټله. او دریم ځلې ځان ته را تر غاړه باسلم څه چل شوی، او څلورم دا دی چې په تندي دې ښکل کړم. ته ولې سړی ورته وایي صاحب دا څلور غلطۍ خو مې وکړې، خو دا د یو حرص ته وجې نه. بیګا مې خوب لیده، په خوب کې مې دا جمعات ته مسجد نبوي شریف وینم، دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو تشریف راوړ. وی چې راغې خشته جامې چولې دي ګڼه ګوڼه ده. وی فوراً یې تپوس وکړه چې این مالک بن انس، امام مالک څه شو؟ وی چا ورته وی چې صاحب هغه د ستا په ګدۍ ناست دی او ستا حدیث و درس کوي. خدای ورسره عجیبه احسان هم کړی و که نه. د ده ګدۍ به کوم ځای پرته وه چې کوم ځای به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ګدۍ پرته وه، او د عبدالله ابن مسعود ګدۍ به کوم ځای پرته وه چې کوم ځای به د دواړو جهانو مبارک سردار اعتکاف کوو. اسطوانة السریر ورته وایي، اسطوانة السریر. هلته یو ستن د بلې پې لیکلي دغه ځای به پیغمبر علیه السلام اعتکاف کوو. ځای هم وله خدای جیبه ورکړی د چا په زړه کې چې محبت وي هغه خدای رسوي. بیا زمونږ د شیخ الهند صاحب شاګرد مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه، هغه به جړل، حجونه یې ډېر کړي وو، خو هر کال خو څوک حج له نشي تللی، نو چې حجیان به کله حج له تلل نو ده به جړل، ډېر زیات به یې جړل. او چې دا اخیري د ذوالحجې دا 10 ورځې به وې نو دی به وی چې خدایا نن به عاشقان د خدای او د رسول په کوم ځای کې په کوم غر به او کوم ځای به منډې وی، او چې بیا به د اخیري ورځې شریعه خدایا چې نن به مسلمان جړل به غریب. دا 10 ورځې د حج به متواتر د شپې او د ورځې جړل. الله په داسې فضل وکړ، داسې فضل د چا په لکه چې عشق وي نو خدای پاک یې رسوي. داسې فضل په خدای وکړ چې د انډیا نه خدای مهاجر کو مدینې ته لاړ، مدینې ته لاړ. په مدینه منوره کې 14 کاله د پیغمبر علیه السلام په ګوند کې د حدیثو درس وکړ.
او زمونږ د استادان چې د حدیثو درس کوي نو دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي. مونږ داسې وایو قال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي. او چې دبه وی نو دبه وی قال هذا الرسول، د حضور پاک روزه مبارکه ته ګوتونی ولا وی دي پیغمبر مبارک فرمایلی. مواجهه شریفه ته مخامخ به درس حدیث کو 14 کاله د پیغمبر احادیث د پیغمبر مبارک په گاون کې ولولول. لکه جذبه او عشق وینو خدای دل مقام ورکي دی، خدای ورسي بیا. نو امام مالک په دې کې جذبه د عشق د خدای ورسو درس حدیث کوي. او چې کوم له به حضور پاک اعتکاف کو هغه ده ادا سے دے چې خلینا آواز رو او مباسن حضور پاک مبارک اوري او قبر کم زید الله اکبر ماشاءالله. اکثر مرګرو سره جنت البقیع تلاشم د مدینه قبرستان ته د قبرونو ورتخه نو د پیغمبر علی السلام د لونو مبارکو او د پیغمبر علی السلام د بیبیانو مبارکو ته په دونه فاصله کې قبر دی چې غالباً د دې جمعه د دې مصلینا دیواله پورې دومره نږدې قبر داسې نږدې وسره پروت. خدای هغه مقام ورکړ. نو چې نبی علیہ السلام هغه سړی ورته وی دا څلور غلطۍ مې د یو حرص ته وجې نه وکړې. وی بیګا مې خوب لیدن او حضور پاک سره د خپلو ملګرو د جومات ته تشریف راوړه. نو تپوس یې وکړو امام مالک څه شو؟ وی تا ته چا وی چې صاحب نبی علیہ السلام دې غواړي. وی ته را پاسې د خدا ولیدې رپېدل چې نبی علیہ السلام به ما ته څه وایي. نو وی چې ورنږدې شوې نو وی درته وی مه یارېږه او وی ځان ته یې را تر غاړه باسلې او په دې تندي باندې ښکل کړې، را تر غاړه یې باسلې او په تندي ښکل کړې. وی زه راویښ شوم وی ما وی چې خدایا کله به د امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې بیګا پورې حضور پاک مبارک خپله سینه مګلې او دغه تندي له به د خپلې شونډې کله ورسوم چې بیګا پې د دواړو جهانو د مبارک سردار شونډې لګېدلې. وی صاحب دا حرص مې ځکه وکړو دا غلطۍ مې ځکه وکړو چې بل څوک رانه مخکې نه شي. قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهر. د امام مالک سره دونه مینه حضور پاک ولې کوي؟ نبی علیہ السلام ته پته ده چې زما د احادیثو خدمت کوي، زما د دین خدمت کوي، زما راوړل شوي دین امت ته رسوي. نو تاسو ته هم دا خبره د علماو سره مینه ساتئ، محبت ورسره ساتئ، قاریانو حافظانو سره محبت ساتئ، مینه ورسره ساتئ. صرف په دې بنیاد چې دا الله قرآن د چا خبرې دي؟ د الله. او احادیث د چا خبرې دي؟ د نبی علیہ السلام. یو عقلی مثال درته وایم. ما سره چې د چا مینې زما خبرې به یې خوښې کې به یې نه خوښې، دا قانون لیکل. او چې زما خبرې د چا خوښې وي نو زه به یې خوښ یم که به یې نه یم خوښ. او چې زه یې نه یم خوښ زما خبرې به یم بدې شي. او چې زما خبرې نه یې خوښې زه به یم نه یم خوښ. نو قرآن د چا خبرې دي؟ تاسو راته وایئ د الله. او احادیث د چا خبرې دي؟ د حضور پاک. نو که د چا خدای خوښي د خدای خبرې به یم خوښوي چې قرآن شریف. نو چې څوک د قرآن خدمت کوي هغه به یم خوښي. زما د خبرو چې څوک قدر کوي خدمت کوي زما به نه یې خوښ. چې د چا پیغمبر سره مینه د پیغمبر خبرې حدیث به یم خوښي. او چې د چا د پیغمبر سره مینه څوک چې د هغه د حدیث او د هغه د قرآن خدمت کوي هغه سره به مینه کوي. دا کې دین شي چې ستا د علماو سره مینه ني، د قاریانو سره د مینه ني، او ته د ما پیغمبر سره مینه ده. غلطه خبره. چې د پیغمبر د دین څوک لګیا د خدمت کوي او د پیغمبر دین امت ته رسوي نو چې ته د پیغمبر سره مینه کوي دین سره به مینه کوي، د خلکو سره به محبت کوي، حافظانو قاریانو سره به محبت کوي. او که ته وایې چې نه کوم دې سره محبت معلومیږي دا چې ستاسو د خولې زباني جمع خرج دی، د خدای او د رسول خبرو سره د محبت او مینه نشته. خدای زموږ په زړه کې دا محبت پیدا کړي.
سوچ مونږ نه دی کړی. مونږ غلطۍ ګوره لکه دا قاضي صاحب خدا ګناه کوي او دا حافظ صاحب خدا غلطي کوي او دا مولا صاحب خدا ګناهونه کوي، بالکل به کوي. د دنیا مثال خدا ډنډ دی، د سخا چقړو د سخا چقړو په سخا چقړو کې تم ګرځي، قاری صاحب هم ګرځي، مولا صاحب هم ګرځي، ټول پکې ګرځي. خو څوک پکې د نامه ډوب دی او څوک د ګیټو ډوب دی او چاله ساس کې ورغلي. د دې معاشرین علما پیدا دي کنه، د بل ځای نه خو نه دي راغلي. قاریان او حافظان هم د دې معاشرین پیدا ری بار نه خو نه دي راغلي. نو تاغه منفي سوچ مکه او غلطه مره وباسا، مثبت سوچ وکا چې امت ته دین خدمت څومره کوي، د قرآن خدمت کوي، د دین خدمت کوي، د شریعت خدمت کوي، د احادیثو خدمت کوي. نیت دا وکړي د مارونو. نو ګوره ویزان تیرا ویماوی چې خدای دی سینې له وکل خپل سینه راسوم چې بیگا حضور پاک سینه مې غلې دا ورپور او دې شوند او دې تندیله وکل شونډې راسوم چې بیگا په حضور پاک شونډې مبارکې لګولې دي. امام مالک وته سره وی چې تا دا خبر وکړه یو زمان وره وی زما دا الله په ذات قسمی چې دا کلنا د حضور پاک دا حدیث او درس تناستم نو په ما داسې شپه نه ده تیره شوې چې په دغه کیفیت زما د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوې. اور شپه مې ورسره ملاقات کېږي را تر غاړه باسي مې په تندي مې ښکلی. دا د محبت او دا د حضور پاک دا حدیثو د مینې دغه دی نتیجه ده. احادیثو د حضور پاک سره مینه کوي نو خدای ولا دا نتیجه ورکړه. داغه د خبرو سره مینه کوي، داغه د خبرو سره مینه ده نو دا د الله سره پیغمبر مبارک سره مینه شو. امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کتاب لیکلی دی، صحیح بخاری جامع د امام بخاری. فضل کې ردم د حدیثو مینه څومره مینه وه، دونه محبت. اوس خو یو طالب چې سبق زده کوي نو دی لاړ شي نو په یو مدرسه کې ټول حدیث زده کوي. اخو په یو مدرسه کې ټول حدیث بنو، یو سړي سره به 15 حدیث او بل سره 2 بل سره 3 نو خلق به ګرځېدل په خلکو پسې او دا حدیث به تیرا نقل کول. امام بخاری مکه، مدینه، شام، یمن، کوفه، بصره، عراق په دې علاقو وګرځېد او د پیغمبر علیه السلام حدیث په لیکل. خو مضبوطه او صبر محنت یې کړی دی. وایي داسې وخت په ما راغلی دی چې ما یو شواروس په یو بادام او په 2 بادامو ګزاره کړی او یو ځل چا ورته یو ځای کې یو سړی وښوي د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی ورپسې لاړ، د هغه نه اس تښتېدلی نو دی وایي راشه وخت به څه ضایع کوم، دی ورپسې لاړ ځنګل ته. هغه اس رانیوه نو چې دا اس څوک رانیسي نو دا زولی ورته راغونډه کړي، خالي زولی. نو هغه اس ته زولی راغونډه کړو چې اس راغی نو وینیوه زولی ښکته وغورځوله. امام بخاري صاحب ورته وایي ملګري دا زولی داسې راغونډه کړی و، وایي دا اس مې پرې رانیوه. وایي دی کې څو پیسې هم پکې نو لکه تش موټی چې سړی چرګ ته نیسي چرګان پرې رانیسي. وایي ښځه ما خو در سره څه کار او خو لاړم. وی څه کار دی؟ وی ما ته چا وی چې تا سره د نبی علیہ السلام یو حدیث دی وی او ما سره شته کینه چې درته ویم. وی نو اوس به نه دی پکار. ولې؟ وی اس سره دې دوکه وکړه، یریږم اس نه ما سره د محمد رسول الله په حدیثو کې دوکه ونه کړي صلی الله علیه وسلم. یو ځل د کشته په سفر ته نو پیسې ورسره هغې شمارلې، یو غل ورته کتل دی چې پیسې شماري غل په شیش کې واغېسته، پیسې یو بټوه کې واچولې تیلی کې، غل ورته کتل چې تیلی په جیب کې واچوله او روان شو، غل هم ورپسې روان شو. غل په دې سوچ کړی چې دې ملا صاحب نه دا پیسې به څنګه وواخلو، چې دې کشتۍ ته وخت هم ورپسې وخت. دریابي سفر دی چې کشتۍ سمندې لاړه دا غل پاسېد، اعلان یې وکړ خدای مو بخښه زما نه 2,000 روپۍ روکې شوي دي. دراهم ګورې درهم د روپۍ نه قیمتي دی، 2,000 روپۍ غورځېدلي دي او دا د بټوې د تیلی رنګ دا دی، که چا مونتي مال خپلې پیسې راکړي. امام بخاري حیران چې خدایه غل د کشف خاوند دی که څه چل، زما د روپو شمېره مو ته معلوم دی او زما د بټوې رنګ هم مو ته معلوم.
هغه چې د شمیره دی هغه په شیش کې اغشته غل بیا اعلان وکړو خلک ورته وایي څه چغې دي شروع کړي دي او چې په چا د شکي ورشه ولټوه غلو خيارو نیخ به امام بخاری رانغی چې که نیخ په ده وردم نو خلک بوی چې دا خو تا د سره جوړلی دی د بل ځای نه شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله بل ځای نه شروع کړه یو لټی اخر کې امام بخاری راغی خو لټاو او تیله برآمد نکړه چې امام بخاری خپل منزل مقصود ته ورسید کشته نه کوشو بسترې په وګ کړه او روان شو غلم ورپسې روان شو چې سمن دلال غلوته ودرې کې راغونډه استاد مولا صاحب ودرې ودرې وته دا غلوته وی هغه تیله دې سکړه ابټوا وی نور تم خپه او زم خپه ما دواړه سره پیو او په دارا ته و چې هغه بټوا دې سکړه وی سپیرتا را باندې غلا داو نکړه نو چې ما د باندې د غلا داوا کړم تا وسره څه چلو کو څه دکړه وی ما دریاب ته غردوله وی ساده مولا سه دریاب ته دی ولې غردوله خو یا بستا شوی او یا به زما شوی وکنه امام بخاری وته وستا نشو کېده مال خدای علم را کړی پویا دا زما بټوا او زما پیسې وي نو بیا دی ولې دریاب ته غردوله وی تا ته څه پته لګي د نبی رسول الله دا حدیث او خدمت کوم سبب تاریخ کې دا ولیکل شي چې په امام بخاری په پلان کې کیشته کې د غلا داوا شوی داوا د دروغ ده او سبا کې دي شي خلک بوج جاج پرشتیا جوړ غلا کړی دا زما حدیث په څوک نه قبلای نو خیر دې که زما هغه تیله د زرګونو روپو سره ما دریاب ته غردوله خیر دې که زما زرګونو روپې دریاب یوړې پروا نشته خو چې زما د وجه د حضور پاک په حدیث او دغه په لمن داغ را نشي او دا حدیث چې بیا یا صفا کول د په مدینه منوره کې په ریاض الجنت کې کړی هلته یو حدیث دی که نو دې په خپله وایي ګوره دې ته مینه وایي زه کله سوچ کوم بیم زمونږ څنګه مینه ده مونږ دعوه کوو د خدای سره مینه ده مونږ دعوه کوو د پیغمبر سره مینه ده هلکه د خدای او رسول سره چې ستا مینه ده نو د خدای خبره قرآن شریف او د پیغمبر خبره حدیث او د هغې علم چې د شریعت علم دی هغې سره دې بیا ولې دشمني ده او بیا چې څوک د خدای او د رسول د دین او د علم او د خبرو خدمت کوي چې علما او قاریان دي بیا دې پسې ولې بدله دی تاسو د خدای سره ما سره خو چې د چا مینې زما خبرې به خوښي زما بچي به هم خوښي ما سره مینه ني نو زما خبرې به هم نه خوښي زما اولاد به هم نه خوښي زما دوستان به هم نه خوښي نو چې ستا علماو پسې خبرې کې معلومیږي دا چې ستا دا مینه د خدای او د رسول دروغجنه ده دی خو ستا علما څه کوي او قاریان او حافظان خو د خدای او د رسول د خبرو خدمت کوي کنه ته په سوچ ولې نه کوي زمارونو دا حدیث چې صفا کول د خپل وینا ده وګوس کېدا سوي وی ما كتبت حديثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى تيقنت صحته پدې کې بخاری شریف کې تقریبا 19 حدیث دي نو د هر حدیث د مخ کې به یو ځل غسل کو 2 رکعات منځ به کو او استخاره به کولا نو د بخاری شریف د لیکلو د پاره د 19 کرته غسل کړي دي او صد پاسه 15 رکعات ولا منځ کړي دي او 19 کرته ولا استخاری کړي دي دومره خواري او چې یو حدیث به لیکنو قلم به تیر کو اګوره بیان سره جمع کولا چاوته په دې سکه دا خو یو د قلم تیر کول لس دولس حدیثه په لیکل کېږي دو نظر خصو کنه پسېږي وته وی دما دی بوره کې غرض دی چې ملکې دا وصیت وکړ وی چې دما وبګرموي نو په خشاک کې بدا بوره واچي په دې ما د حضور پاک حدیث لیکلي کله دې تو او بو تو رسیږي او د هغه او بو تو دما وجود تو رسیږي او د پیغمبر علیه السلام مبارک وختو سره ابي ځان نه جدا کول هر وخت وو سره ازمایښونه په ګوره ډیر تیر شوی دومره امتحانات چې غریب کله یو ځای جګړې کله بل ځای جګړې
لکه اوس چې دا بعض علماء پسې خلک ګډې وډې او څوک څوک یو ځای نه بل خوا هجرت، بل ځای نه بل خوا هجرت، بل ځای نه بل خوا هجرت. په دې خیري وخت کې د خپل علاقې ته راغی، یو گورنر واوته چې ولمسو، یو مسله وخو ویلمسو، نو باندې وته بل څه جوړ کړل. نو گورنر صاحب وته وی ته به راځې د خپل کتاب بخاري شریف به زما بچو ته زما په گورنر هاوس کې ښیې. د درباري مولا نه یم، هلته نه درځم. وی ښه زما بچي به درځي، نو دا کتاب دی ورته ځان له خاینورو طالبانو سره یو ځای مه کښېنوه. وی زه چاپلوس هم نه کوم، که ستا بچي راځي او نورو طالبانو سره یو ځای کښېني ورته یې ښیم، یعنې مې رالیږه. وی ښه زما د علاقې نه وځه. وی ولاړه. نو یو ښه مضبوطه خیره یې ورته وکړه. هغه بزرګانو زه وی خدای دې هلاک کا. نو په ور وځه کې دننه گورنر خدای مردار کا. او دې راغې رشته داران یو، هغه رشته دارانو کره دیره شو ازبکستان کې خرطنګ کلی دی. نو هلته خدای ته لاس پورته کړ. څه وایي؟ اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت. یا خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده، خو الله په ما تنګه ده. ځمکه دې فراخه ده، په ما تنګه ده، زما ځای پکې نشته. هر ځای خلک را سره په جګړو دی، څوک را پس یو الزام، څوک بل فقبضني الیک غیر مفتون. خدای ما ځان ته قبض کا، بس مړ مې کا، خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو خولې ته وبېدې نو وفات شو. نو بعینه هم دقه وقت کې یو شاګرد دی هغه خوب ویني، په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید، ګڼ ملګري دي ورسره. ما ورمن نکړې حضرت څه کوې؟ وی د امام بخاري استقبال له راغلی یم. نو چې د خوبه را پاڅېدم او معلومات مې واخیستل، نو دقه وخت کې امام بخاري وفات شوی. ګوره د حضور پاک د احادیثو سره مینه د هغې دا نتیجه شوه چې د زنکدن په وخت کې د روح استقبال نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی، او چې دفن یې کړ نو د قبر نه به خوشبویي تله. نو خلکو به خاورې تختولې، شاګردانو به بیا نورې خاورې چولې، خوشبویۍ لپاره به بیا خلکو خاورې تختولې، بیا به نورې خاورې چولې، بیا به خوشبویۍ له خلکو خاورې تختولې. بیا شاګردانو خدای ته سوال وکړ، یا خدای ته د بزرګي مونږ ته ښکاره کړې او مونږ په غم اخته یو، هر وخت پې خاورې چو. نو بیا په قبر لرګي کېښودله او هغه خوشبویي بنده شوه. د مارونو د نبي علیه السلام سره مینه د ایمان نښه ده. او د مینې مقصد سره یو مقصد خو مې درته تېره جمعه ویلی و چې موږ به خپل عقیده، خپل عمل، خپل شکل، خپله جامه دا د پیغمبر علیه السلام په شان جوړو. زباني جماخات والا مینه نه. او نن مې راته بله نتیجه وښوله، هغه دا ده چې موږ به د پیغمبر علیه السلام د دین چې څوک خدمت کوي، د هغه د راوړلی شوي دین څوک امت کې لګیا دی، محنت کوي، خواري کوي، هغې سره به مینه کوو. په کومو ادارو کې چې د هغه دین ښودلی کېږي، چې مدرسې دي، جوماتونه دي، هغې سره به محبت کوو. دا د مینې نښه ده. د مارونو پوه شئ په خبره که نو علماو سره، قاریان، طالبان، مدرسو، جوماتونو سره، نیکانو، صالحینو سره، دې سره به مو محبت ساتو. او د دې نتیجه به سي المرء مع من احبه. د قیامت ورځ به مو خدای د دې خلکو سره بیا ملګرتیا کې سره